ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. عزیزانو، هیڅ وخت یو څوک بلکې یو حیوان، یو ژوی هم دومره مه ازاروئ، دومره یې مه تنګوئ چې په خپله هم د وسه پوره نه وي او دومره دی تنګ شي او دومره دی ازار شي چې خدای پاک ته تاسې نه شکایت وکړي. په هیر مو نشي چې دا څومره چې موږ او تاسې ګورو، په سترګو یې ګورو، دا د خدای پاک مخلوق دی او خدای پاک د ظلم سخت مخالف دی. دا نو چې د خدای پاک غچ څه وخت راځي، دا نو بیا بل رقم وي او غچ هم داسې وي چې د سړي نیلي وباسي او وهل او درد هم بیا داسې وي چې هغه زموږ او ستاسو د وس کار نه وي. ژوندي اوسئ، اباد اوسئ. السلام علیکم.